السلام علیکم ورحمت الله. د رومانیا هیواد وړیا تحصیلي بورسونه که چیرته تاسو پاسپورټ فعلا نه لرئ، په انګلیسي ژبه نه پوهیږئ، نو له دې بهترین چانس تاسو ته بل نشته که غواړئ تاسو په اروپا کې زده کړې وکړئ. رومانیا په اروپا کې قرار لري او یو ډیر پرمختللی هیواد دی. که چیرته تاسو په رومانیا کې زده کړې کول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره سره وګورئ. نن به انشاءالله موږ تاسو ته په دغه ویډیو کې د دې سکالرشیپونو د ثبت نام مکمل طریقه او اړوند ټول معلومات تاسو ته درکوو. که چیرته تاسو پاسپورټ فعلا نه لرئ او همدارنګه په انګلیسي ژبه نه پوهیږئ، نو له دې بهترین چانس تاسو ته په عمر کې هم بل نشي راتلی. دغه سکالرشیپونو ته به انشاءالله موږ تاسو ته د ثبت نام طریقه ښیو. مخکې تر دې نه چې ثبت نام او همدارنګه په ویډیو باندې شروع کړو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که کومه پوښتنه غوښتنه نظر او پیشنهاد لرئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. او بله اړینه او ضروري وینا مو دغه ده، که چیرته تاسو زموږ په ټلیګرام ګروپ کې ځان نه وي اډ کړی، خامخا ځان پکې جوین کړئ. هلته موږ د هر سکالرشیپ معلومات تاسو ته اپلوډ کوو. په لینک کې په ډسکرپشن کې هم لینک شته او همدارنګه په کومنټ کې هم لینک شته. په هغه لینک باندې کلیک کړئ، زموږ په دغه ګروپ کې خامخا ځان اډ کړئ. محترمو دوستانو، راځو خپلې موضوع ته چې رومانیا هیواد دغه تحصیلي بورسونه چې دي دا وړیا دي. همدارنګه تاسو ته مکمل سهولیت هم درکول کېږي. ستاسو ټول مصارف د رومانیا هیواد په غاړه اخلي او تاسو به اروپا ته بوتلل کېږئ. هلته به تاسو ته زده کړې درکول کېږي. دا چې د څنګه ثبت نام کیږي، د دې طریقه سره د اړوند ټول معلومات به انشاءالله اوس موږ تاسو ته شروع کوو. محترمو دوستانو، هر سکالرشیپ ته تاسو ثبت نام کول غواړئ نو تاسو به هغې لپاره اپلیکیشن لیږئ، یعنې هغه خپل معلومات، اسناد او هغه ټول به ورته لیږئ. دا معلومات چې لیږل کیږي نو تاسو اړتیا لرئ چې هغه سکالرشیپونو په ویب سایټ کې یا په ویب پاڼه کې ځان ته یو اکاونټ پرانیزئ. کله چې اکاونټ پرانیزئ، اکاونټ پرانیزېدلو څخه وروسته تاسو باید ټول معلومات اپلوډ کړئ. دغه ویډیو کې موږ تاسو ته په موبایل کې د رومانیا هیواد د دې بورسونو اړوند ټول معلومات اول نه تر اخره تاسو ته وړاندې کوو. په دغه چینل کې مخکې موږ تاسو ته د ترکیې هیواد، د روسي هیواد، د جرمني هیواد په مختلفو سکالرشیپونو باندې ویډیوګانې جوړې کړي دي. زموږ په دې چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ او هغه ټولې ویډیوګانې خامخا وګورئ په پښتو ژبه او همدارنګه په موبایل کې مو د ثبت نام طریقې راته ښودلې دي. دغه ویډیوګانې خامخا وګورئ. ښه نو اوس به راشو، په ثبت نام به شروع کړو. موږ په موبایل کې تاسو طریقه ښایو. اوس به لاړ شو د موبایل سکرین ته. موږ چې څه کوو تاسو هم را سره همدا کټ مټ کوئ او انشاءالله ثبت نام به خیر سره پای ته رسوو. ښه محترمو دوستانو، نو تاسو که غواړئ لاندې په ډسکرپشن کې لینک شته او په کومنټ کې هم لینک شته، په هغې باندې کلیک وکړئ، تاسو به دغه ویب سایټ ته راشي. او که نه نو تاسو اتومات ځئ ګوګل ته یا هم کروم براوزر ته، نو تاسو به راشئ خپل موبایل کې به ګوګل را خلاص کړئ. چې ګوګل هم را خلاص کړئ، دلته به سرچ بار ته راشئ. سرچ بار ته چې کله راغلی، دلته به ولیکئ study in Romania studyinromania.com. دا تاسو ته په سکرین هم ښکاري. دغه به په خپل سرچ بار کې ولیکئ. که دا نشئ لیکلی، لاندې لینک او ډسکرپشن کې لینک شته، په هغې باندې کلیک وکړئ، تاسو به همدغه ویب سایټ مخې ته راشي. ښه، دغه لومړنی چې کوم ویب سایټ دی، تاسو به سرچ بار کې لیکلي وي studyinromania.com. دغه ویب سایټ چې دی موږ چې ورته اشاره وکړه، تاسو به په همدې باندې کلیک وکړئ. دا د رومانیا هیواد د سکالرشیپونو ویب سایټ دی او دې کې بالاخره سره موږ ثبت نام کوو او تاسو به هم ورته ګورئ. موږ چې څه کوو تاسو هم کټ مټ همدغه را سره کوئ. ښه، لږ انتظار به وکړئ ځکه چې زموږ انټرنیټ ضعیفه دی او هغه هم نهایت ضعیفه دی. ښه، کله چې د ویب سایټ باندې کلیک وکړو، دغه ویب سایټ دی. ښه، د ویب سایټ کې به موږ څه کوو، د خیره سره لومړی به ځان ته پکې اکاونټ پرانیزو. تاسو که غواړئ هر ډول معلومات وګورئ، دلته ویډیو هم شته، لاندې لیکنې شته، ټولې پوښتنې چې ستاسو په زړه کې دي او په ذهن کې دي هغه دلته جواب شوي دي. که غواړئ چې د دې سکالرشیپونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ، نو په دغه دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ. په دې دریو ټکو چې کلیک وکړو، study in Romania، په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به د دې رومانیا هیواد کې د زده کړو لپاره معلومات، همدارنګه about this program د سکالرشیپونو باره کې معلومات غواړئ، او که غواړئ چې اپلای وکړئ نو له دې ځای نه هم کولی شئ، او که له دې ځای نه نشئ کولی نو بیرته به هماغه خپلې صفحې ته چې راغلی په ویب سایټ کې چې ده، د ویب سایټ خپله مخ باندې چې ده دلته لیکلي دي اپلای ناو. اوس موږ د خیره سره اپلای شروع کوو. دا د رومانیا د بهرنیو چارو د وزارت ویب سایټ دی او له دې ځای د خیره سره ثبت نام شروع کیږي. په اپلای ناو باندې موږ کلیک وکړو، دلته وایي تاسو خپل اکاونټ ته داخل شئ. نو موږ خو اکاونټ نه لرو، اکاونټ به د خیره سره جوړو. تاسو به په دې ځای باندې شروع کړئ create your account، په دې به کلیک وکړئ چې موږ خپل اکاونټ کریټ یعنې جوړ کړو. ښه، چې کله چې په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړو، اوس د خیر سره دغه صفحه ده، دا به ډکوو. په خیر موږ به ډکوو، تاسو به راته ګورئ، تاسو به هم همدغه شان چل کوئ لکه څنګه چې موږ کوو.
ښه په دې کې به تاسو خپل فرست نیم یعنی اولنی نوم ولیکئ. زما نوم سید معاذ الله دی، نو زه خپل لومړی نوم چې دی سید دی، او دویم کې به خپل دویم نوم یا هم اخري نوم ولیکئ معاذ الله. او که ستاسو احمد خان نوم وي نو احمد په اول کې، خان په دویم کې، همدغه شان چل به تاسو کوئ. په دې دریمه خانه کې تاسو ګورئ دلته به تاسو خپل ایمیل ولیکئ، جیمیلی یاهو انډکس که هره بلای دلته ولیکئ. په دې دریمه کې به تاسو پاسورډ ولیکئ. کوشش وکړئ چې سټرانګ پاسورډ ورکړئ. د اتو حروفونه باید کم نه وي، ټول په انګلیسي د شروع د انګلیسي په غټ الف با سره شوی وي. همدارنګه حساب او هغه شفرونه هم پکې کارېدلي وي. د خپل پاسورډ به په لومړنۍ خانه کې ولیکئ او په لاندې خانه کې به هم هماغه سیم ټو سیم پاسورډ ولیکئ. کله چې پاسورډونه په دواړو خانو کې ولیکو، دغه خط چې تاسو راغلی کوډ دا به تاسو ته مختلف راغلی وي، دا یو نه دی. هر کله چې تاسو دغه کوئ، تاسو به څه چل کوئ، دغه کوډ چې پاس لیکل شوی دی په دې خانه کې، دا به په دې لاندې خانه کې لیکئ. که هر سره ته راغلی وو، دا تاسو ته بیل داسې نه ده چې دلته چې څه لیکل شوي دی ویډیو کې تاسو ګورئ، دا تاسو ته همدغسې راشي. دا بدلیږي هر چا ته. کله چې دغه کوډ ولیکو، دلته به دغه باندې چک ولګوئ چې زه ستاسو له ټولو شرایطو سره موافق یم، او په کریټ مای اکاونټ باندې به کلیک وکړئ چې ماته اکاونټ جوړ کړي. لږ انتظار به وکړئ چې موږ اکاونټ دلته ماته وایي چې ستا په پاسورډ کې څه مسله ده. دغه کې ښه خوبي همدغه ده چې تاسو ته لیکي په دې سره کرښه کې چې هره ستونزه وي تاسو ته دغه ځای کې لیکي چې ستاسو په دغه ځای کې هغه دا مسله ده. ماته یې لیکلي چې ستا په پاسورډ کې مسله ده، وړوکی دی او همدارنګه لغتونه پکې نه دي استعمال شوي. نو تاسو ته چې هر څه راغلي وو دلته یې درته لیکلي وي زما په پاسورډ کې اوس مسله ده، زه دا خپله مسله اصلاح کوم او تاسو ته نور مراحلو کې راهنمایي کوم. ښه نو اوس داسې چل وکړو چې ما خپل اکاونټ باندې کلیک وکړو، کریټ مای اکاونټ او پاسورډ مې اصلاح کړ. کله چې په هغې باندې کریټ مای اکاونټ باندې کلیک وکړو، دقه صفحې ته به اتومات تاسو راشئ. دلته تاسو ته لیکلي وي دي اکټیویشن کوډ. تاسو کوم ایمیل په دې کې ورکړی و هغه به راخلاص کړئ، هغې ته یو کوډ ځي، هغه به رالو او په دې کې به پیسټ کوو یعنې لیکو. نو زه ځم خپل ایمیل را خلاصوم. که چېرته تاسو ویډیو نه ګورئ، په خپله ثبت نام وکړئ، اوس به له غټ غضب سره تاسو مخ شوي یاستئ. دلته تاسو ایمیل ته راغلی، ایمیل نشته. که تاسو 15 کاله هم خواري وکړئ دغه ایمیل تاسو ته نه راغلی، خو تاسو به یو چل کوئ. چل چې به تاسو څه کوئ، تاسو په دې دریو ټکو باندې په ایمیل کې کلیک وکړئ. په دې دریو ټکو چې کلیک وکړو، تاسو ته به دغسې یو صفحه مخې ته راشي، که په کمپیوټر کې او که په موبایل کې. تاسو به دغلته سپیم فولډر پیدا کړئ. سپیم فولډر چې پیدا کړ دغه به ریفریش کوئ، دغه ځای ته به ستاسو ایمیل راغلی وي. ګورئ دغه موږ ته 2:54 باندې ایمیل راغلی، اوس دا دی 3:55 دی. دغه ایمیل کې به تاسو څه کوئ، دا ایمیل به راخلاص کړئ. لږ به لاندې لاړ شئ، چې لاندې راغلی دغه ګورئ موږ ته دغسې یو کوډ راغلی 9:90 دا به تاسو ته راغلی وي. دا هر چا ته بدل راځي. دغه کوډ به تاسو راواخلئ او بیرته به د سکالرشیپونو ویب سایټ ته راشئ او هغې نه به کلوز کېږئ نه. دغه ځای کې به هغه کوډ ولیکئ او په کنفرم اکاونټ باندې به کلیک وکړئ چې زموږ اکاونټ تایید شي. چې په دې هم کلیک وکړو، لږ انتظار وکړئ چې په بله صفحه کې څه کېږي. ښه وی موږ ته ولیکو چې کنفرمیشن اکاونټ واز کریټ سکسسفولي، یعنې ستاسو اکاونټ په کامیابۍ سره جوړ شو. اکاونټ خو جوړ شو، اوس باید خلاص موږ اکاونټ ته ننوځو. څنګه؟ نو تاسو به په ګوټو لاګ ان باندې کلیک وکړئ چې موږ خپل اکاونټ ته ننوځو. موږ دغه صفحې ته راغلو، دلته به خپل همغه ایمیل ورکو او همغه پاسورډ ورکو چې موږ اوس د اکاونټ جوړولو په وخت کې ورکړی و. ما خپل ایمیل او پاسورډ ورکړو او په لاګ ان باندې مې کلیک وکړو. وګورئ زه خپل اکاونټ ته داخل شوم. دلته ماته په غټو تورو ولیکل چې ویلکم سید معاذ الله خان، په خیر راغلی. تاسو به هم همدقسې ولیکئ. ښه اوس خیر سره موږ په اپلیکیشن باندې شروع کوو. تاسو په سټارټ یور اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. محترمو دوستانو، زموږ په هره ویډیو کې تاکید په همدې باندې چې ویډیو مکمله ګورئ. که ویډیو نه ګورئ نو غټو ستونزو سره به مخ کېږئ. دلته تاسو ته څه شرایط وړاندې کړي دي، تاسو به ورسره په دې باندې موافقه کوئ. تاسو به څه چل کوئ، تاسو به په دغه ټولو چیکونو باندې ورته کلیک وکړئ چې هو زه ستاسو هر شرط منم، زه د اروپا نه یم، زه په رومانیه کې نه اوسېږم. په دې چې کله کلیکونه ولګول آی انډرسټینډ په دغه به تاسو کلیک وکړئ چې هو زه موافق یم، زه ستاسو په شرایطو باندې پوهه شوم.
ښه نو تاسو اوس به څه کیږي آفرین اوس موږ ویب سایټ ته داخل شو د ثبت نام لومړۍ مرحله شروع شوه ګورئ دا 5 مراحل دي موږ په لومړۍ مرحله کې وو چې پرسنل انفارمیشن یعنې موږ به شخصي معلومات په دغه مرحله کې ورکو او دا به ورته اپلوډ کوو په دې کې به تاسو څه کوئ خپل شخصي معلومات به دلته ذکر کوئ دا لومړۍ مرحله ده دلته به ستاسو خپل نوم اول نوم به راغلی وي ورپسې به ستاسو دویم نوم اتومات راغلی وي په دې کې به ګوتې نه وهئ دغه دریمه خانه چې تاسو ګورئ دلته تاسو لیکلي دي فادر فرست نیم ستاسو د پلار لومړنی نوم څه شی دی هغه به د خپل د پلار نوم به مکمل دلته لیکئ او که لومړی حروف لیکئ حروف لیکئ نو زه مې خپل پلار نوم دلته لیکم چې پلار نوم مو ولیکه ورپسې په دې څلورمه خانه کې چې لاندې دغلته اشاره ورته شوې ده په دې کې به د دلته به د پلار نوم ولیکئ لاندې به ورته د مور نوم ولیکئ دغه سره کرښه نه تاغوه دلته به د خپل مور نوم په انګلیسي کې لیکئ ټول به په انګلیسي دلته لیکئ دلته به تاسو ته 6 ولیکئ 6 د کرکټ 6 نه دی هغه بل 6 هم نه دی هغه دغه چې د ویډیوګانې چې دی هغه هم نه دی 6 معنا ستاسو جنسیت څه شی دی که چېرته تاسو نارینه اوسئ میل که چېرته ښځینه اوسئ نو فیمیل 6 چې انتخاب کړه ولته ډیټ اف برت ستاسو د زیږېدو تاریخ په تاسو د تذکیرې نه مخکې دلته ولیکئ لومړی به کال انتخاب کړئ چې کالم انتخاب کړه ورپسې به د عیسوي کال نه مخکې بیا به تاسو خپله د پیدا کېدو میاشت انتخاب کړئ بیا به تاریخ انتخاب کړئ دا به مشخصا لیکئ د تذکیرې د پاسپورټ له مخې هغه چې کله وکړو دلته تاسو نه پوښتنه کړې ده چې سیول سټیټس یعنې ستاسو حالت کومه دی سنګل مجرد میرج واده شوی ډیورس طلاق شوی که نه بله څه مسله ده نو زه خو سنګل یم تاسو هر څه هغه به انتخاب سنګل معنا مجرد په لاندنۍ سیکنډ دویمه کې دغه خانه کې دلته تاسو نه غوښتل شوي دي چې اوکوپیشن تاسو کومه دنده باندې فی الحال بوخت یاست که هره دنده کوئ تاسو به دلته ولیکئ زه خو ورته لیکم چې سټوډنټ که تاسو ډرایور هستئ دهقان هستئ دوکاندار هستئ هر څه هستئ هغه به دلته ولیکئ بیا لاندې په وروستنۍ خانه کې تاسو نه غوښتل شوي دي چې ورک پلیس یعنې ستاسو هغه د کار ساحه کومه ده دلته به ورته خپل د کار ځای ولیکئ که ولایت کې هستئ که هر ولایت کې هستئ او په سیو اینډ ویریفای به کلیک وکئ چې زموږ معلومات سیو شي او همدارنګه تایید شي ښه لومړنۍ مرحله ختمه شوه دلته خو ماته وایي چې تا خو د فادر البته د مور نوم نه دی ورکړی زه خپل د مور نوم ورکوم که هره ستونزه تاسو ته همدغه شان په سره خانه کې لیکي چې کله خپل معلومات پوره کوو په سیو ان ویریفای به کلیک وکړئ ورپسې به په نیکسټ سټیپ باندې کلیک واخلئ چې موږ دویمې مرحلې ته بوځي او هغې کې موږ داخل شو نو ما په نیکسټ سټیپ باندې کلیک ولګو او دغه دی ګورئ موږ دویمې مرحلې ته راورسېدو تاسو په سکرین باندې ګورئ دغه مرحله په دې مرحله کې موږ نه زموږ د هیواد د اوسېدو ځای باره کې معلومات غوښتل کېږي تاسو ویډیو ونه ګورئ په خپل سر ثبت نام وکړئ دې کې تاسو که 168 کاله هم خواري وکړئ دې کې تاسو افغانستان نشئ پیدا کولی نو تاسو به څه چل کوئ زه به دا طریقه وښیم په دغه کې به تاسو خپل هیواد پیدا کوئ یعنې افغانستان او بیا به په دې کې سرچ کوئ تاسو په دې ځای کې افغانستان که 15 کاله هم سرچ کوئ نه راوړي تاسو به څه کوئ اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان سکرین هم تاسو ته ښکاري دغه به دې ځای کې تاسو ولیکئ چې موږ ته افغانستان راوړي ښه نو زه یې لیکم تاسو راته ګورئ تاسو هم همدغه طریقه کوئ اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان دا چې سرچ کړه ګورئ دغه اخرنی چې کوم دی اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان نو په دې به تاسو کلیک وکړئ چې افغانستان یعنې زموږ هغه د اوسېدو ځای پیدا شي افغانستان په چې کله انتخاب کړو ورپسې تاسو نه پوښتنه شوې ده چې سیټي اف برت یعنې ستاسو هغه د زیږېدو ځای ښار کومه دی خپل د زیږېدو ښار به ورته ولیکئ زه خو په کامه کې پیدا شوی یم تاسو هر ځای کې پیدا شوي هغه به انتخاب کړئ دلته تاسو نه د پاسپورټ یا هم د تذکیري معلومات چې تاسو غواړئ د کوم هېواد نه تاسو ته تذکیره یا پاسپورټ اخیستل کوئ په تذکیره باندې ثبت نام کوئ د تذکیري هېواد که په پاسپورټ باندې ثبت نام کوئ نو د پاسپورټ هېواد به دلته انتخاب کړئ نو موږ خو افغانان یو نو موږ به هم هماغه اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان راواړو او په هغې به کلیک وکړو چې موږ د دې نه دا تذکیره اخیستې ورپسې به تاسو د خپل پاسپورټ نمبر که پاسپورټ لرئ پاسپورټ نمبر دلته ورکړئ که تذکیره لرئ د تذکیري نمبر به ورکړئ دا چې کله ولیکه ورپسې لاندې چې کومه مرحله ده وایي تاسو چې دا پاسپورټ یا دا تذکیره اخیستې هغه په کم تاریخ باندې هغه هغه ورته ورکړئ او ورپسې چې تاسو دا پاسپورټ یا تذکیره اخیستې د دې ایکسپایر یعنې د ختمېدو تاریخ کومه ده دا په پاسپورټ کې خو په تذکیره کې نه نو تاسو چې تذکیره باندې ثبت نام کوئ نو ځان تقریبا یو کال انتخاب کړئ زه اوس په تذکیره ثبت نام کوم تذکیري نمبر مې ورکړه دلته مې ځان یو نمبر کال ورکړه چې په دې باندې زما تذکیره انقضا کېږي یا هم ایکسپایر کېږي
دلته تاسو لیکلي دي کنټري اف ریزیډنس، یعنی ستاسو د اوسېدو فی الحال ځای کومه دی. لومړي کې به تاسو هماغه چل وکئ، افغانستان به پیدا کئ. دلته به سرچ ووهئ اسلامیک ریپبلیک آف افغانستان، همدغه شل به وکئ، افغانستان به دلته انتخاب کئ، ورپسې به سیټي اف ریزیډنس، ستاسو د اوسېدو ښار کومه دی. دغه ځای کې به تاسو خپل د اوسېدو ښار ولیکئ، که کابل کې یاستئ، که په ننګرهار کې یاستئ، که په هر ځای کې یاستئ. ورپسې به پوسټل کوډ ولیکئ د خپل ښار. تاسو به لاړ شئ په ګوګل کې د خپل ښار نوم سرچ کئ، پکې ولیکئ لکه جلال آباد پوسټل کوډ، تاسو به یو نمبر راشي هغه به دې ځای کې ولیکئ. ورپسې وروسته چې کومه خانه ده دلته تاسو لیکلي دي سټیزنشپ، یعنی ستاسو تابعیت د کوم ځای دی هغه به ورپسې اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان انتخاب کړئ. ورپسې به سیو اینډ ویریفای باندې کلیک وکړئ چې زموږ دا مرحله ختمه شي. چې په سیو اینډ ویریفای هم کلیک وکړو دا معلومات به هم ثبت شي. اوس به راشئ د خیر سره بلې مرحلې ته چې موږ ځو، په نیکسټ سټپ به کلیک واخلئ چې موږ درېیمې مرحلې ته به وځي. ښه 2 مرحلې زموږ ختمې شوې، په درېیمه کې یو او 2 راتله باقي مانده دي، راتلونکي پاتې دي. ګورئ دغه 5 مراحل دي او موږ فی الحال په درېیمه کې قرار لرو او 2 ریمینینګ یعنی راتلونکي دي. دا چې دغه ویډیو اوږده شوه نهایت، نو زه کوشش کوم چې په راتلونکي ویډیو کې دغه درې چې کوم مراحل دي او کوم درېیم کې چې موږ اوس یو دغه ټول به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې تشریح کړم چې دې کې څه کېږي او څه نه کېږي. راتلونکي ویډیو ته په تمه اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې شریک کړئ، زموږ په ټلګرام ګروپ کې خامخا ځان جوین کړئ ځکه موږ د هرې ویډیو اطلاع تاسو ته هلته درکوو. بیا هم مکرره وایو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ همدغسې اصلاحي او فرصتونو لپاره. او ویډیو خوښه کړئ، کومه پوښتنه لرئ خامخا موږ ته په کمنټ کې شریک کړئ او راتلونکي